تازه خبر د ملا حسن اخوند له لوري خپور سوی غږیز پیغام جعلي دی. همدارنګه نوموړي ملا برادر فاسد بللی. دا چې دې پیغام کې څه ویل سوي، حسن اخوند ولې ملا برادر فاسد وباله؟ ویډیو پوره وګورئ، په هر څه به پوه سئ. سلامونه د مشال پریس قدرمنو لیدونکو. ملا حسن اخوند ته منسوب پیغام د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د خوب کې لیدو او ملا برادر سره د ناندریو کیسې کوي. په ټولنیزو رسنیو کې یو خپور سوی غږیز پیغام چې ادعا کیږي د طالبانو د رئیس الوزرا مولوي محمد حسن اخوند اړوند دی، په ژړغوني غږ وایي چې د مسلمانانو پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم یې خوب کې لیدلی. حسن اخوند په دې پیغام کې وایي چې د اسلام ستر پیغمبر د امت له بې تقوا کېدو څخه پریشانه او ناراضه دی. د هغه په خبره ده پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم پریشانی د 20 ورځې خوب ته نه دی پرې ایښی. په دې پیغام کې ملا حسن اخوند طالبان له سخت امتحان او د کفري نړۍ دښمنۍ سره مخ ګڼي. هغه طالب مشران او په خاص ډول خپل مرستیال ملا برادر اخوند مخاطبوي چې تقوا وکړي او شخصي خواهشات پرېږدي. د طالبانو رئیس الوزرا ته په دغه منسوب غږ کې ټینګار سوی چې طالبان دې خپلو لیکو ته بې تقوا خلک نه پرېږدي، ځکه لیک یې خرابې کړي. حسن اخوند طالب مشرانو ته وایي د خدای او قرآن په لحاظ سم سئ، تر دې بدترینه حال در باندې راځي. حسن اخوند خپلو طالبانو ته وایي چې خپل هیواد ته وګورئ چې په څه حال باندې دی. له دې سره هغه طالبانو او په خاصه توګه ملا برادر اخوند ته وایي چې کفارو سره غلطي فیصلې ونه کړي. نورو طالب مشرانو او علماو ته د حسن اخوند پیغام دا دی چې خلکو سره ظلم ونه کړي او حقونه یې ورکړي. خو تازه بیا احمد الله وثیق ویلي ملا حسن اخوند ته منسوب غږیز پیغام جعلي دی. د طالبانو د ویاند مرستیال احمد الله وثیق په ټولنیزو رسنیو کې دغه غږیز پیغام جعلي وباله چې ویل کېږي د طالبانو د رئیس الوزرا مولوي محمد حسن اخوند اړوند دی. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د طالبانو ترمنځ د واک د ویش او حکومتولۍ د څرنګوالي په اړه د اختلافاتو د زیاتېدو خبر ورکول کیږي. پرون د طالبانو د حقاني شبکې یوه مشر انس حقاني له نوم اخیستو پرته یو شمېر طالب چارواکي په نااهلۍ تورن او وویل څوک چې ځان کې اهلیت نه ویني د مسلمانانو حقوق دې نه طلب کوي او خپل ځای دې بل چاته پرېږدي. قدرمنو لیدونکو زیاته مننه کوم چې له مشال پریس سره مل یاست. زموږ همدغه یوټیوب چینل سبسکرایب او ویډیو شیر کړئ. تر بیا او بلې داسې ویډیو د الله په امان.